زموږ ته معاشره ډېره تباه ده. بل څه الکوان راغلي ول مولوي صاحب زما ورور کینسر بیماري ده الله دې صحت ورکړي. بیا موږ هغه یو ویډیو پر هغه باندې هغه نمبر موږ کړی یو که د چا څه خیر و خیرات په وس اوس موږ سره یې وکړئ ورور مې ناجوړه دی پر ځوانه ځواني وس نه لرو. دی راته ویلې مولوي صاحب دا زموږ ویډیو چا رااخیستې ده په بازار کې پر دوکانو ګرځي وایي دا زما ورور دی ډېر بیمار دی ډېر کینسر بیماري ده ته یې څه ښه خو راسره وکړي هر څه یې خدای وس یې څه ښه ورسره کوي. ورور چیرې پروت دی مریض چیرې پروت دی ویډیو یې چیرې ده او خلک څه چمکوي. اشه د دې به څه حال د دې سره څه کول پکار دي د دې سره ګپ سره څه کول پکار دي صحیح. او بله خبره دا ده زموږ ته په دې ښار کې علاحده ګروپونه ګرځي علاحده بس دا ګرځي یو ځای غټ واده دی شادي حال دی بس 8 کسان 10 کسان استادان یې غله خو ډېر بلاوي نو بیا راشي السلام علیکم مبارک مبارک الله دې خیر پکې واچي یا بس ولاړ شي ډوډۍ وخوري راوځي. ته به دا خبره ده ډوډۍ حلاله دي چې تا وخوړله اوس خلک د عزت د وجې څه نه ورته وایي څه ووایو. یو ډاکټر صاحب هغه ویلې ول موږ هم واده و خلک دا رقم موږ په پوه شو چې دا زموږ سره ډېر تعلق دا اگر څوک دی موږ یې پېژنله نه ول موږ وله خیر ول دا د پلاني واده نه دی موږ یا د پلاني واده په بل حال کې دی موږ خطا سوي یو که نه نو خو نه وی خطا سوی ته خو راغلی وی دا رقم علاحده ګروپان ګرځي په دې ښار کې لنګوټې وژرې لري بیا د مړو خلکو فاتحې لره ورسي بس کښېني یو رکوع ووایي بل ورور غټ اوږده دعا وکړي بس چې وجې راسي هغه د مړي پلار یا ورور یا قریب څنګ ته کښېني ولا بس موږ ډېر سره مجبور یو داسې غریبان په غاړه کښې وتلي دي هغه 1000 2,000 روپۍ یا دا څه 2,000 روپۍ دپاره خو زه نه یم راغلی. دا د علماو د طالبانو د ژرې د لنګوټې بدنامي چا وکړله نه یهودو کړې ده نه نصاراو کړې ده دا خاص دا خلکو وکړله. دا د ټګانو دنیا ده ټګانو د ټګ چې په دې دنیا کې څومره ښه ژوند تېرولی سي هغه مستحق یې نسي تېرولی. ورندې ځوان راغلی و دا خبرې خو موږ د ډېره وخته اورو ول مولوي صاحب واده مې وکړي واده چې مې وکړي نو ښه رشکش و کیسه و خبرې وې بیا نو 8-10 ورځې بعد دا ښځه نو بیا وایي زه ځم د پلار کره د پلار کره ځي نو بیا ځانه سره سونه و کپړې مپړې شانګر د ویس یو 10 ورځې موږ ته اجازه راکړه ولاړه سه 10 ورځې بعد چې ورسي هغه کور تاله دی څوک نسته پکې ښځه غورځېدلې. دا په دې ښار کې یو نه یعنې پرون مې هغه سړی ولیدی چې خود یې ډول مولوي صاحب زه خو په دا ما ورته ویلی چې په بې پلاره پسې ګرځېدې په شاپینګ سینټر په پارک پسې ګرځېدې پر چوکو په یونیورسټۍ و په بسانو کې پسې ګرځېدې هغه د هغه شی دی صحیح سره هغه د هغه شی دی. دا په ښار کې علاحده زنانې سته بس 2-3 کوریا والا موږ د پېښوره راغلي بس موږ ډېر قریبان نستي قریبان چیرې دي والا موږ ډېر قریبان نه لرو بس وایي تا خو بیا نوره ښه خبره سو دا مېلمانه بیا هم لږه د خیر د پښتانو خو بیا د بچت زامن هم دي بس نور مېلمانه مې کم سو خیشان کم سو زموږ د کوټې هغه په پېښور کې ګرځي بس نو زموږ اکثره همسایګانو قریبان عزیزان په بلوچستان کې دي هغه غریبان هلته په خوشحالي څلرم ورځ ښځه نسته ولاړه سونه و کیسې مسې ګردې ویې وړلې چې په بې پلاره ښځه پسې ګرځې په بدذاته ښځه پسې ګرځې په بدکاره ښځه پسې ګرځې که وایه د ملایانو خبرې اثر نه در باندې کوي د خپلو مشرانو عاجزانو خبرې اثر نه در باندې کوي د خپلو وطنوالانو قریبانو همسایګانو تا ته نږدې د هغو زنانې نه غواړي یا زه پسې ګرځم چې پلانۍ اول زموږ ځای جلسه وه ما ورته ویلې پښتانه نه دي دا پښتانه دی یو د امام د مولوي صاحب کور خراب کړی دی یو د کور والا څنګه هر سړی دا وایي زه د مولوي صاحب غواړم خلور یې مفتي یې لوکل یې ښه بیان کوي ښه قناعت والا یې ښه صابر یې او هېڅ چا په کیسه کې نه یي او ډېر مطلب لوی مفتي و عالم یې دا خو مولوي صاحب یې خرڅاوه نو ته څه شې تا خو دونه غټ مولوي صاحب په کار دی ښه بیان مفتي شیخ الحدیث ته څه شې نو خو چې ته یو شی وایي نو بیا به موږ ویلې وای یاره ته په تحیات نه پوهېږې د دعای قنوتو د تحیات فرق نه شې کولی دلته د دونه غټ ملا په کار دی
بس مولوی صاحب غریب ښه پلارداره خاندان عالم به یې شیخ به یې د قرآن او د حدیث بس حاجي صاحب ته ګوري حاجي صاحب نو پرېږدی سپی خدای به پېښ کړی په کال به لمانځله نه راځي او یو کور والا هر یو وایي وروره چې زما داسې کور والا داسې خاندان داسې پلانی پلانی صحیح ادې ته ما په جلسه کې ول ما د ده به نو خپله ژړ غاښونه په تارو ټینګ کړي بیا 4 ساعت کوي بیړۍ څکوي بلکې ما ته په بستره کې لا دی بیړۍ ورسره څکوي دا ښځه غریبه به څه وکړي چې خدایه پر چا دې پېښه کړلمه او مولوي صاحب غریب څه وکړي صحیح سلو یو مولوي صاحب یو کور والا پر دې تی ډېره ښه زده کړې ده او کور والا خو هغه وله چې وغورځېده وغورځېده که نه وغورځېدل او مولوي صاحب دا دی بیا چا د غسل ټیم نه وي د غسل ټیم مولا بجلیګر ویلې په خدای قسم داسې به دې کم چې نه به حلال نه به مردار داسې به دې قبر له راواستو ځکه تا زما سره په دنیا کې دغه یې کړي وی دی د ټګانو دنیا ده پوښتنه کوئ ذات قوم قبیله وطن پوښتنه وکړه بیا وغواړه یا یې ورکه دغسې مطلب دا ودولر خلک ورځي موږ ته یې به ورځو نه صحیح ده کوشش نه به ورځو او دغسې مطلب دا فاتحو کې خلک راځي دا د علماو بدنامي کوي د علماو د ایټس د علماو سره تعلق نشته او د بدنامۍ دپاره ډېر تعلق دی نو لہذا د الله فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو کې ډېر محترم مکرم شخص هغه دی چې هغه د الله څخه بیریږي پرهیزګار یي ان الله علیم خبیر الله رب العزت زموږ په ټولو معاملو خبرو او مجلسو باندې خبر دی دا خبر ختم شو